نبی کی ایک سزا. دوستانو یو بندر سیالکوټ نه راځي پنجابي او پسوات کې قرآن هغه شهید کړي. تاسو څه وایئ؟ عجیبه خبره ده یار. پښتنو ور باندې ایمان تازه کړی دی، خو افسوس په دې دی چې زموږ پاکستان کم طرف ته روان دی یار. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. دوستانو دا یو واقعه نه ده، د ډېر واقعیانې راغلي دي. یو د افغانستان هغه خنزیرو شین سترګې هغه دجالو هغه په شان شکل دی، هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده او پته لګي نه چې هغه سره به اوس څه چل کړي، چې کړي به یې ورسره که نه تښتېدلی دی. هغه راټینګول غواړي، خو د اوسه پورې وژلې نه او د اوسه پورې سر قلم کړی نه، نو پلیز مهرباني وکړئ هغه هم راټینګ کړئ. او دا سوات مدین والا ډېر ښه کار کړی دی او په دواړو لاسونو ته زه سلام پیش کوم. زه د سوات مدین خلکو ته عوامو ته ډېر سلام ورکوم، ډېر سلامونو ته پیش کوم چې هغوی دومره نرتوب کار وکړو چې دې خبیث دی ډیلې ورته کو، ورته کو او ویسې زو. سوات مدین زنده باد.